د یو مسافر لیک. دا مې 22م کال دی چې د مځکې پر دې یخ کونج د خپل ژوند شپې ورځې سبا کوم. په ظاهره دا د رنګینیو او آسایشونو دنیا ده، خو په اصل کې دا د ستړیاو، سرګردانیو او تنهاییو جهان دی. ما تر دې وطن د مخه ډیره زمانه د کوټې، بیا وروسته کراچي او بیرته د کوټې تر اسمانونو لاندې تیره کړې ده، خو نه پوهېږم ولې د ژوند پر هر ګام ته راپه یاد سوی یې. زه چې د دې رنګین وطن په کوڅو کې هره ورځ دورې هورې کېږم، نو ته مې اکثره په زړه کې جګ ودرېږې. دغه تعمیر وینې؟ د دغه تعمیر هر وار لیدل مې ستا د 80مو کلونو کابل ته بوځي، او په کابل کې بیا زما د مهربانې انا کور ته چې د سیلو په غر کې و، هرې هغې شپې ته یې ما بوځي چې د سیلو ډوډ 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 غږ به یې زه د للو للو په څېر بیدولم. زه چې هر وار دلته په دې نیم خپل او نیم پردي ښار کې د خپل کور سره په تاریکه کې د دغه ځای سره تیریږم، نو مې ستا د کابل د برکي سیمې هغه سړک ته بوځي چې د هغه وخت د کابل د خواږه ښار ټول څراغان تر لاندې وه، او لکه د اسمان ستوري سترګکونه بې وهل. زه دغه ځای ته همیشه تر ډیره درېږم، او په همدې خاطر یې هدا او بهلول هم اوس کابل بولي. زه چې د ټورنټو په لنډکي دوبي کې کله کله د دغه پارک درختې، په درختو کې یې تیرې سوي کوڅې، شنې ویالې او بهان د اوبه ووینم، نو ستا د ارغنداو د تازه ریبلو شپېشتو او د پسونو د رمو بوی مې تر پزه سي. تر پونډو خړو خټینو دیوالونو هاخواته د خنداو اوازونه واورم، مخ پسې ورواړوم، خو دستي پوه سم چې یو وار بیا دې خطا ایستم. ما چې ولته دلې یې، خو هغه ته نه یې. زه چې کله دلته تور او سره رنګونه یو ځای ووینم، نو په زرغون پسې یې ګورم چې وم ستا هغه خوږ او رپانده بیرغ ځینې جوړ سي چې 30 کاله پخوا به د کابل تلویزیون په پیل او د شپې په آخر کې د تلویزیون پر پرده په برم رپېدلی. داسې نو ته هره ورځ ما ته په یو ډول نه په یو ډول ځان راښکاره کوې، خو زه نه پوهېږم ته ولې هره ورځ زما تر سترګو سترګو کېږې، ولې هره ورځ په ما ځان ثانیه ثانیه وینې. زه خو په تا کې دونه اوسېدلی هم نه یم، نه مې ستا په ټالونو کې د هلکوالي دونه ټالونه خوړلي دي، نه مې ستا په اوبو د ځوانۍ رګونه مست سوي دي، او نه دي اوس وږمې زما له مخه موښلي، خو بیا هم هره ورځ د پټېدنګې د بازوی په څېر نیم ځان را باندې وینې. ولې؟ ته خو جواب نه راکوې، خو زړه مې تل دا راته ویلي دي چې لکه چې زما د وجود خټه یې ستا له خاورې اخیستې ده، او خاوره له خټې په عمر نسي جدا کېدلی. همدغه علت دی چې کله ته خاندې زړه مې خاندي، او کله چې ته ژاړې زړه مې ژاړي. هو، زړه مې ژاړي.